آیت کې دا وفرمایل واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، یعنی د مور او پلار په مخ کې په ډیر شفقت او عاجزي سره ټیټ سر اوسېدل. د دې په تفسیر کې حضرت عروه رحمه الله فرمایي چې ته د هغوی په وړاندې داسې چلند اختیار کړه چې د هغوی د زړونو چې څه خواهش وي په هغې کې ستا له لورې کوم فرق رانشي. او حضرت عطا بن رباح رحمه الله د دې په تفسیر کې فرمایي چې له مور و پلار سره د خبرو اترو په مهال لاس ښکته او پورته مه کوه لکه څنګه چې له همزولو سره د خبرو کولو په وخت کې کیږي. او حضرت زهیر بن محمد رحمه الله د دې په تفسیر کې فرمایي چې کله مور و پلار تا ته شکنځلې وکړي او ردې بدې ووایي نو ته په ځواب کې دا ووایه چې الله تعالی دې پر تاسو رحم وکړي. د مور و پلار جواب مه وایه. څلورم نصیحت الله دا وفرمیل چې د مور و پلار لپاره همیشه دا دعا کوئ رب ارحمهما کما ربیانی صغیره، ای زما پروردګاره په دوی دواړو رحم وکړه لکه څنګه چې دوی د ماشومتوب په وخت کې زما پالنه او روزنه وکړه. خبره دا ده کله چې اولاد محتاج و بلکل ناپوهه او بې زوره و هغه وخت مور و پلار د هر ډول تکلیفونو غمونو پریشانیو او سختیو په زغملو سره د اولاد پالنه وکړه. اوس 50-60 کاله وروسته خبره برعکس شوه چې مور و پلار د خرڅ او خدمت محتاج دي او اولاد ګټونکی د رپو کور او کاروبار لرونکی دی. اولاد ته پکار دی چې د مور و پلار له خدمت نه ستومانه نشي او په هغوی باندې له مصرف کولو څخه زړه تنګ نه کړي، په خلاص زړه په مال او ځان سره د هغوی خدمت وکړي او خپل د ماشومتوب وخت رایاد کړي او کوم تکلیفونه چې مور و پلار په هغه وخت کې تیر کړي دي هغه خپلې مخې ته کیدي او د الله په دربار کې د عرض وکړي چې ای زما ربه په دوی ورحمیږه لکه څنګه چې دوی زه په ماشومتوب کې وپاللم او وروزلم. علامه ابن کثیر په خپل تفسیر کې لیکي چې یو سړي خپله مور په خپله شا بار کړې وه او طواف یې ورباندې کوه. هغه له رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه چې آیا ما په دغه ډول خدمت کولو سره د خپل مور حق ادا که؟ رسول الله ورته وفرمیل چې د یوې سا حق هم ادا نشو. د مور و پلار دومره حق دی. امام بخاری رحمه الله په ادب مفرد کې لیکي چې حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه په یو کور کې اوسېده او د هغه مور ځان ته په بل کور کې اوسېده. کله به چې ابو هریره له خپل کور نه کوم ځای ته تلل غوښتل نو د خپلې مور په دروازه کې به درېده او ویل به یې السلام علیک یا ام طاه ورحمت الله وبرکاته، ای مورکۍ پر تا دې سلام وي او پر تا دې د الله تعالی رحمتونه او برکتونه وي. هغې به په ځواب کې فرمایل وعلیک یا بنی، زما زویکیه پر تا دې هم سلام او د الله تعالی رحمتونه او برکتونه وي. وروسته به ابو هریره فرمایل رحمک الله کما ربیتنی صغیره، پر تا دې الله تعالی رحم وکړي لکه څنګه چې تا زه له ماشومتوب نه وپاللم. هغې به په ځواب کې وفرمیل رحمک الله کما بررتنی کبیره، الله تعالی دې پر تا هم رحم وکړي لکه څنګه چې تا په بوډاوالي کې زما سره ښه چلند وکړه. که د مور و پلار په درناوي او احترام کې کله کومه کوتاهي رامنځته شي نو فورا دې له هغوی نه په بخښلو غوښتلو سره هغوی راضي کړي او الله تعالی څخه دې هم بخښنه وغواړي. ربکم اعلم بما نفوسکم، تفسیر در منصور د ربکم اعلم بما نفوسکم په تفسیر کې له سعید بن جبیر رحمه الله څخه نقل کړي دي چې کله د اولاد له لورې د مور و پلار په حق کې د غفلت په وجه کوتاهي وشي او په زړه کې فرمانبرداره وي نو الله د توبه کوونکو بخښونکی دی. یعنی کله کله مور و پلار په حق کې څه کوتاهي وکړي خو په زړه کې د مور و پلار احترام لري نو توبه دې وباسي. هیله ده چې الله رب العزت به دې ته بخښنه وکړي. الله رب العزت دې موږ ته د خپل مور و پلار د خدمت توفیق راکړي چې په ډیر مینه او په خلاصه سینه د مور و پلار عزت وکړو چې زموږ اولاد هم زموږ همداسې عزت وکړي.